د شپې را پاڅېدلی یې، تپه تیاره ده، ټول خلک ویده دي، یوازې ته ویښ یې او ناست یې د خپل رب عبادت کوي، له خپل رب نه یو څه غواړي، یو حاجت لري، یو مشکل لري، اوښکې ورته تویوي. ته فکر کوې چې دا اسانه خبره ده یا دا اسانه کار دی یا دا اسانه حالت دی؟ نه، په دغه وخت کې الله پاک غږ کوي چې آیا څوک شته زه ورته څه وغواړي ور یې کړم. هل من مستغفر فاغفر له، آیا څوک شته زه ورته بخښنه وکړم؟ دغه وخت کې ته نارې وایي چې یا الله زه بخښنه غواړم، یا الله ما ته دا حاجت پوره کړه یا دا شی راکړه. الله پاک ستا دا غږ اوري، ته د الله پاک ذوالجلال والاکرام په حضور کې ناست دی او څه شی ترې غواړي. ته په داسې وخت کې ناست دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي په دغه وخت کې د انسان دعا نه ردېږي. دا داسې وخت دی، جوف اللیل وایي دې ته، په دغه وخت کې او په سجده کې الله پاک د انسان دعا نه ردوي هېڅکله. ته ناست دی، په سجده ناست یا په سجده کې پروت او دغه د شپې ناوخته را پاڅېدلی او له خپل رب نه یو څه غواړي، نو الله پاک به ته ناامیده پرېږدي؟ نه، دا داسې یو وخت دی چې ته یې په اړه بیخي تصور نشي کولی چې څومره مهم وخت دی. رب عز وجل په دومره لوی عظمت، په دومره لوی دغه باندې امکانات او قدرت او ځواک او هر څه، یعنې خالق د ټولو کائناتو، لمر دغه په حکم چلیږي، سپوږمۍ، دا بحرونه، دا هر څه، هغه په تا غږ کوي چې ای زما بنده څوک شته چې زه ورته بخښنه وکړم او څوک شته چې زه ورته څه ورکړم؟ او ته ناست یې او غواړې، نو نه به یې درکوي؟ نه به یې درکوي؟ حتما یې درکوي. راځه، همدغه د شپې ناوخته لمونځ ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات. دا د عادت که چې د شپې په ترږمیو کې را پاڅېږي، د خوب خوږه بستره پرېږدي او د خپل رب، مهربان رب په حضور کې ناست دی، زارۍ ورته کوي، څومره به ستا په دیدن خوشحاله کېږي. الله پاک ستا توبه ویستلو، ستا له دغه ګناهونو پښیمانۍ باندې تر تا ډېر خوشحاله کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله پاک د بنده په توبه ویستلو ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو ته دا کار کوه، خپل رب نه د شپې ناوخته را پاڅېږه چې ټول خلک ویده یي، بخښنه ترې غواړه، توبه ورته کوه، انشاءالله ځانګړی انسان به یې. په دغه وخت کې د الله پاک مخلص بندگان را پاڅېږي. دا خاص خلک دي، ځکه خو دا مونځ خاص دی، ځکه دا تهجد وخت خاص دی. هر سړی دې کې نه را پاڅېږي، د عام خلک دې کې نه را پاڅېږي، ټول ویده یي، خوندونه اخلي د خوب نه، بسترې نه بېغمه پراته یي، اما ته را پاڅېږي او د خپل رب حضور کې ناست دي. ته ځانګړی انسان یې، ته ډېر خوشبخته انسان یې که دغه وخت کې را پاڅېږي او د خپل رب سره یو مستقیمه، یو ټینګه اړیکه ولري. نو رب به تا هېڅکله یوازې پرېنږدي. والله دغه لمونځ، دغه وخت کې عبادت، دغه وخت کې زارۍ او دعاګانو زما ژوند بدل کړی دی، ستا هم بدلولی شي. مطمئنه اوسه.